زړه ته رانږدې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سمبال یاست. د موضوع د شروع کېدو څخه مخکې دوستانو له تاسې یوه غوښتنه لرم که چیرته مو زموږ چینل ټیکنیکل عبدالahad نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر څو ملګري مو له نوي معلوماتو څخه خبر شي. دوستانو راځم نن درسره په کاین ماسټر باندې کار کوم چې څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره په کاین ماسټر کې بهتره او ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. دوستانو راځئ کاین ماسټر ته. لومړی به تاسې کاین ماسټر اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې مو کاین ماسټر له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړل هغه به په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو دغه د کاین ماسټر اپلیکیشن تیار له ما سره انسټال دی. راځم په کاین ماسټر باندې کلیک کوم. دوستانو کله چې تاسې کاین ماسټر اپلیکیشن خلاص کړو نو دغه صفحه به تاسې سره راشي. په دې کې به تاسې په دې جمع نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په جمع نشان باندې کلیک وکړ د هغه څخه وروسته تاسو دغه درې اپشنې درکوي. دوستانو تاسې په هر یو کې چې ویډیو جوړوئ کولی شئ تاسې ویډیو ورباندې جوړه کړئ، خو تر ټولو عام چې دی دا 14 دی په دې باندې به زه کلیک وکړم چې زه پکې خپله ویډیو جوړه کړم. دوستانو اوس دغه د کاین ماسټر اپلیکیشن ته زه داخل شوم او اوس موږ سره دلته نور اپشن هم راغلی. زه به دې ته په خپله خوښه باندې بیکګراوند ورکړم. تاسې چې کله دې ته بیکګراوند ورکړئ کولی شئ چې تاسې دا ډیلیټ هم کړئ. نو دوستانو اوس دلته موږ سره ډېرې اپشنې ښکاره شولې. راځو په دغه اپشنو باندې زه تاسو ته کار کوم چې دا اپشن له موږ سره کم کارونه کوي. دوستانو راځئ لومړی چپ طرف ته. په دغه سر کې چې دغه غشه تاسې ته ښکاري دا موږ سره د بیک کار کوي او دا موږ سره بیرته د مخکې تګ. دریم اپشن چې موږ سره د دوستانو دې باندې موږ کولی شو چې عکس واخلو. دغه دی تاسو ته بیل ښکاري دوستانو چې لومړی عکس زه اخلم دا به موږ سره په ګالري کې سیف شي. دوستانو بیا راځم په همدې باندې کلیک کوم، غواړم دوهم ځل لپاره هم عکس واخلم. دغه دی دوستانو موږ سره عکس واخیستو خو په سکرین باندې موږ سره راغلی. او دریم عکس چې موږ اخلو دا به موږ سره د ویډیو په سر کې یا په آخر کې راځي. دوستانو د دې بیکګراوند د فاصله موږ سره راغلی و مو کته دوستانو. دا خو لومړی شولې. د هغه څخه وروسته دوستانو دغه لاندې اپشن تاسې وینئ د شیر. موږ چې کومه ویډیو جوړه کړو نو هغه کولی شو چې په دې کې بیا له ځان سره سب کړو. دغه وګوره موږ سره سیزونه راخیستي دي چې فل ایچ ډي 10 دویم موږ سره د ایچ ډي دی خو د هغې نه سیز لږ کم دی 220 دی او دریم چې دی اس ډي کارت یعنې په میموري کارت کې موږ غواړو. هر یو لپاره چې دی جلا سیز برابریږي. ګوره فل ایچ ډي سیز چې دی د دغې موږ سره اوس 9 MB دی خو که موږ غواړو چې دا نور هم زیات کړو نو دې یې زیاتولی شو. ګورئ اوس له موږ سره دلته لیکل شوي دا لاندې 33 MB ځای له موږ سره ونیولو. دوستانو د دې نه لاندې بل اپشن له موږ سره دی په دې باندې موږ کولی شو اډیو له موږ سره انتخاب دی. موږ غواړو چې دا اول 15 سکنډه یا 10 سکنډه دلته وخت او شی ورکولی. موږ غواړو چې دا له موږ سره غږ ډېر زیات سلو وي او بیا د هغه څخه وروسته غږ له موږ سره تیز شي. دغه دی تاسو ورته وخت ورکولی شئ. او د هغه څخه دا لاندې چې دی په دې کې موږ غواړو چې د کله زموږ ویډیو ختمیږي نو د هغې غږ له موږ سره ضعیفه وي. نو له دې دغه دی غږ د دې سره موږ باندې کولی شو چې د ویډیو غږ په قلاره کړو. دوستانو د دې نه لاندې کوم اپشن چې له موږ سره دی په دې باندې موږ کولی شو چې ویډیو اول سر ته راشو او د ویډیو آخر سر ته هم ورباندې لاړ شو. د هغه څخه وروسته دوستانو تاسې ګورئ دلته زه یو بل بیکګراوند راخلم. دوستانو ویډیو لږ سکیپ کوم. دوستانو موږ کولی شو چې په دې باندې نور عکسونه هم راولو او کوم عکس چې موږ بیکګراوند ته راوستی کولی شو هغه موږ هم له دې څخه ختم کړو. دوستانو راځو دغه دا چپ سیټ اپشن خو موږ ټولې تشریح کړې. اوس د هغه څخه وروسته راځو دلته میډیا ته. یو میډیا له موږ سره دا ده چې دا میډیا کوم کار کوي او دې لیر ته چې کله راشي په دې کې هم یو میډیا له موږ سره شته دی. کولی شو دوستانو د دې میډیا څخه موږ یو بیکګراوند ورکو خو بیا چې کله دې ایمیج نه موږ دې باندې کولی شو موږ عکس هم راولو او ویډیو ورباندې هم راولو. خو د دې په واسطه موږ کولی شو چې د میډیا د پاسه موږ خپله ویډیو راولو. دوستانو دا خو دغه شو. اډیو نه کولی شو چې موږ کومه ویډیو برابره کړو په هغه باندې د خپلې خوښې
چې هر غږ ریکارډ کوئ نو کولی شئ تاسې ورباندې ریکارډ کړئ او د دې څخه کولی شو دوستانو چې نوې دوستانو راځو لیر ته. په لیر کې له موږ سره اوس 5 اپشن راغلي. لومړی اپشن چې دی موږ سره موږ کولی شو چې دې ته بله ویډیو راولو. دا له موږ سره دغه کار کوي. اوس زه راځم دې ته یو ویډیو راولم تر څو تاسو یې ووینئ. دغه دی دوستانو زه دلته کلیک کوم چې دې موږ ته ویډیو راشي. دغه ویډیو مخکې لکه تاسو ته ما ویلي چې دې ته موږ کومه ویډیو راولو نو هغه ویډیو به موږ سره دغه بیکګراوند عکس د پاسه راځي او کله چې موږ د میډیا څخه کوم عکس ثبتولی وي نو هغه عکس لاندې پاتې کېږي او د لیر کې چې د ایمیج نه موږ کوم عکس راخیستی دی نو هغه به موږ سره دغه میډیا د عکس د پاسه راځي. دوستانو دا زه غواړم ډیلیټ کړم نو ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ. دا به له موږ سره بېرته ختمه شي. دویم موږ سره د افیکټ. په دې کې دوستانو موږ کولی شو چې یو څه شی ورباندې پټ کړو. موږ غواړو دغه یو عکس له موږ سره خراب راغلی دی هغه ورباندې پټ کړو چې هر شی تاسې ښیوئ په هغه باندې دا به دلته اوکې کوي. کله چې مو اوکې کړو ګوره دا له موږ سره اندازه ښیي چې څومره اندازه تاسې غواړئ دا ورباندې پټ کړئ. زه غواړم دې کې د کاین ماسټر خط ورباندې پټ کړم. لږ انتظار وباسئ دوستانو. ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو ویډیو زمونږ ډېره غټه نه شي ځکه تاسو بیا د غټې ویډیو د کتلو حوصله هم نه لرئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې د افیکټ کې کوم عکس یا کوم ځای خراب راغلی وي تاسو کولی شئ چې هغه ورباندې خړ کړئ. نو زه راځم دې باندې کلیک کوم. دا به اوکې کوي. کله چې مو اوکې کوي ګوره موږ سره سیز ښکاري. دغه د عکس موږ څومره ورباندې خړ کړو. یا کله موږ یو ویډیو جوړو چې څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي جوړه کړو په هغه کې موږ خپل پاسورډ ورکړو غواړو هغه پاسورډ خړ کړو لږ یې ورباندې پټ کړو تر څو زموږ پاسورډ نور خلک پیدا نه کړي. نو افیکټ باندې دوستانو کولی شو چې دغسې وکړو. د هغه څخه وروسته بل اپشن له موږ سره دی. په دې باندې کولی شو چې موږ عکسونه ورته راولو. او څلورم ټیکس. په دې باندې موږ کولی شو چې دې ته لیکل وکړو. هر شی چې ورباندې لیکئ کولی شئ تاسې ورباندې ولیکئ. او د هغه څخه وروسته بل اپشن له موږ سره چې دی هینډ رایټینګ. دا تر ټولو بهتر او مهم اپشن دی دوستانو. راځئ زه یې تاسو ته ښایم. ګوره په دې باندې موږ کولی شو چې دغسې غشي مختلف شکلونه ورباندې رسم کړو. دوستانو د یو بل بیکګراوند راخلم. ودې کته کله چې موږ د ایمیج نه بیکګراوند راخلو نو موږ سره به هغه د عکس د پاسه راځي. خو چې غواړو میډیا نه کوم بیکګراوند راواخلو نو هغه به له موږ سره لاندې راځي یا به په منځ کې راځي. اوس ګوره زه دلته غواړم بیکګراوند راولم. دلته به کلیک وکړو. اوس به راشو میډیا ته او بل بیکګراوند به راولم. دغه دی دوستانو موږ سره بل بیکګراوند راغلی. دا به اوکې کړو. راځو هینډ رایټینګ ته. دوستانو وګوره په دې کې له موږ سره مختلف غشي او علامې هر څه شته. کولی شو د دې رنګ هم بدل کړو. زه به رنګ بدل کړم چې تر څو موږ سره صحیح ښکاره شي. دغه دی دوستانو. اوس بیا راځو. کولی شو د دې سیز هم غټ کړو. ګوره په دې باندې موږ کولی شو چې غټ سیز راولو. اوس راځو دې ته. ومو کته دوستانو په غټ سیز. اوس بې ته دا سیز لږ ورپورته کوو. دغه بل ټول تاسې دغسې کتلی شئ دوستانو. ګوره موږ غواړو دایره رسم کړو. همدغه سیز باندې مربع شکل رسم کړو. هر رنګ شکل چې ستاسې خوښ وي دوستانو تاسې کولی شئ چې هغه ورباندې رسم کړئ. دوستانو ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي. د نن ورځې لپاره همدومره به بس انشاءالله. په راتلونکي کې چې زه تاسې ته راځم دغه نور کوم اپشن چې پاتې شولې په دې باندې به کار وکړو. دغه دی دوستانو وګورئ موږ سره دلته دا اپشن شته دی. د دې نه علاوه موږ څنګه کولی شو چې په خپله ویډیو باندې د سبسکرایب اعلان راولو. نو دوستانو دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې کوو.
که چیرته تاسې زموږ په چینل کې نوي یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ